الله الرحمن الرحيم. باب العون بالمدد وبالسند المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجال وذكوان وعصية وبنون احيانا فزعموا انهم قد اسلموا واستمدوه على قومهم فامدهم النبي صلى الله عليه وسلم ب70 من الانصار. قال انس رضي الله عنه كنا نسميهم القراء يحفظون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا ب40 غدروا بهم وقتلوهم فقنط شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا انس رضي الله عنه انهم قرأوا بهم قرانا الا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ثم رفع ذلك بعد. د بیر معونه واقعات تفصیلی موږ تاسو ویلې ده دلته صرف ترجمه الباب د جهاد په سلسله کې مجاهدین کله د خطر سره مخامخ شي چې مجاهد خیال دا وي چې دښمن کم ده نو کم کسان ورغلي وي هلته دښمن ډیر وي یا د دښمن نوی پوج راغی دغه مجاهدینو حال ولېږو امیر د مسلمانانو ته اوس په امیر د مسلمانانو دا ضرور ده چې د مدد دپاره به خلک ولېږي ولې پیغمبر علیه السلام د مدد دپاره خلک لیږلي دي. عون بالمدد دا معنا ده چې پیغمبر علیه السلام په وخت کې چې معاونت د ده نه غوښتل شوی دی معدد کړی نو مجاهدین چې کله د امیر د مسلمانانو نه مدد وغواړي نو دی د غفلت نه کوي چې خیر ده چې بیا یو وارې موقع د لاس نه وځي ځای ونیول شي یا ملګري شهیدان شي د هغه نه بعد بیا څه کار فایده لري کوشش پکار ده چې مدد ضرور ولېږي. باب من غلب العدو فاقام على عرصتهم 3 يومين. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سعيد بن قتاده قال ذكر لنا انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصه 3 ليال. تابعه معاذ وعبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن قتاده عن انس عن ابي طلحه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا چې مسلمانان په یو ځای باندې حمله وکړي بیا غالب شي بیا په کار دا ده چې مسلمانان یو وارې اراده دي دغه وي چې هغه ځای تر خپل کنټرول لاندې کړي. ګوره یو خو داسې چورکي عملیات وي چې صرف په یو پوسته باندې عملیات دي نورې هلته د استوګنې اراده نه ده ځان راباسي دا په هغه کې حکم نه ده دا حکم هلته ده چې اوس دغسې مخ ته پسې ځي نو هلته بیا په کار دا د 3 ورځې تېرې کړي. په 3 ورځو کې حکمت څه ده چې پیغمبر علیه السلام به چې یو ځای وینیو بیا 3 شپې په هغه ځای باندې کړي. یو حکمت وایي په هغه کې دا ده چې سا جوړه کړي. مجاهدین ستړي شوي دي مظلو باندې په جنګو باندې چې فارغه شو د جهاد نه هغه ځای وینیو 3 شپې هلته به لږ آرام پیدا شي. یو دوم دا ده چې تسلط واضح شي چې 3 شپې په یو ځای کې تیر کې دښمن مقابلې ته بیا څوک راونوځي نو معلومیږي چې دا ځای رښتیا نیول شوی ده. دریم دا ده چې په دغه مځکه د سرزمین د دار حرب کې شرکي اعمال شوي دي ګناهونه شوي دي و چې مسلمان هغه ځای وینیو په یغ ځای کې 3 ورځې عبادتونه وکړي دغه عبادت 3 ورځې په هغه مځکه کې تعبیر د په ضیافت کړی چې د هغه مځکې میلمستیا ده او اضیافة 3 ایامین میلمستیا 3 ورځې ده لکه هغه مځکې ته یې میلمستیا ورکړه خو زه ویم په دوم تعبیر دا خو یو شارح د منسوسي نه ده د طهارت خبره ده شی چې نجس شي په 2 وارې مینځلو پاکیږي په 3 وارې د هر ورځ نیک عمل چې پکېږي لکه دغه ګناه او اثر ختمیږي هر ورځ هغه نیک عمل چې کېږي د ګناه او اثر ختمیږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه ده چې کوم ځای به ویني بیا به 3 شپې هلته تېرولې دغه دپاره چې هغه تسلط ښه مضبوط شي استقرار راشي په هغه باندې مجاهدین به هم آرام وکړي او د مځکې طهارت به هم راشي. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل 10 من الغنم ببعير. وبه قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. د غنیمت چې دار حرب کې مسلمانانو یو ځای ویني غنیمتونه یې ونیوه البته په دار حرب کې غنیمتونه تقسیموي شي په مجاهدینو باندې کنه. اول تقسیم 2 قسمه ده د دغه معنا زده کو یو تقسیم د نقل ده یو تقسیم د ملکیت ده. تقسیم د نقل دا معنا ځای وینیو ډیپو ده په دغه ډیپو کې ماشینان هم پراته دي خو کارتوس هم پراته دي نور خوراکي مواد هم پراته دي نور وسایل موټر نشته چې پکې بارې کې
دغه شیان امیر د مجاهدینو په د مجاهدینو وویشي د وړلو دپاره یې صرف وویشي نه د ملکیت په خاطر نو ځکه یو ته ټوپک ورکړي بل ته شاجوران ورکړي بل ته مثلا خوراکي مواد او کمبلې ورکړي قیمت کې خو سره برابر نه وي ځکه دا خو تقسیم د ملکیت نه ده چې د مجاهد حق ضایع کیږي دا خو اتفاقي ده چې کړی شي ځکه خو د نقل ضرورت ده یو تقسیم د ملک ده چې مجاهد ته دا اطاع شو په دغه کې اختلاف ده چې په دار حرب کې تقسیم کړی شي که نه دا نور ائمه وی چې او کړی شي دلیل نیسي په دغه دوه واقعه یو تقسیم ده د پیغمبر علیه السلام په ذوالحلیفه کې چې هلته یې اوښان او میږې ګډې نیولې وو تقسیم راغی د یوه اوښ او لس پسونه سره محاذي شوه چاته اوښ ورکړی چاته لس پسونه په ذوالحلیفه کې تقسیم وکړ دوم د جعراني واقعه د غزوه د اوتاس که موږ تاسو په یاد د حوازینو د ثقیف د حنین په واقعه کې په جعرانه کې تقسیم کړی ده دوی وی دغه د تقسیم په دار حرب کې ده خو احناف یې چې نه تقسیم د تملک هغه په دار د اسلام کې ده په دار حرب کې نه ده ولې تقسیم هلته وي چې ملکیت راشي په دار حرب کې چې ځای وینیو ظفر احمد عثماني صاحب د اعلی السنن هغه ویي ظاهره که مجاهدین غالب شوه خو احتمال د مغلوبیت هم قوي ده بیرته نو من وجه غالب من وجه مغلوب چې کمال د غلبې نشته کمال ملکیت نشته چې ملکیت تر څو راغلی نه ده نو تقسیم ولې کوي چې کله را نقل شي دار د اسلام ته یو یا هغه نیولی ځای دار د اسلام وګرځي د کوم خیال ده مخکې مې درته ویلې کله ورتګ یو ځای ته وي خو بیرته د راتګ په نیت یوه پوسته وینیسي بیرته ته راځي کله دا ده چې دا ولسوالي یا دا ولایت دا ځای ویني کې اړه یې حالته یا هغه ځای دار د اسلام شي یا دار د اسلام ته رانقل کړي نو دلته اوس ملکیت تام شو غلبه تامه شوه چې ملکیت تام شو نو په دغه صورت کې د بیا تقسیم کوي که دوی دغه دوه دلایل نیسي وایي دا د احنافو دلایل دي دا د دوی دپاره دلایل نشي ګرځېدی ولې ذوالحلیفه په مدینه منوره کې داخله ده که نه ده میقات مدینه منورې ده مدینه منوره دارالخلافه وه که نه وه پیغمبر علیه السلام زندگی په مدینه منوره کې خو نیول شوي غنیمتونه بل ځای دی ذوالحلیفې ته را رسولي بیا یې تقسیم کړي دي او جعرانه هم دار د اسلام ده ولې مکه معظومه دار د اسلام شو که نه داسې وینې وه چې بیرته یې پرېښو که دار یې اخو دار د اسلام کو او جعرانه د مکې د مضافاتو نه ده د مکې معظومې په حدودو کې ده د دې په ښار کې داخل ده د مکه معظومه فتح شوه د هغه نه مخکې پسې تیر شوه لاړ د ثقیفو د حوازن جنګ ته د حنین واقعه پیښه شوه هغه ونیول شوه د هغه نه مخکې پسې لاړه طائف ته طائف محاصره شو څو شپې خو بیا هلته ونه نیول شو که موږ تاسې مخکې هغه قصه یادې مغازي وکړې بیا چې نبي علیه السلام بیرته راګرځېدو دعا یې وکړه دلته 13 شپې انتظار ورته وکړو هغه لې رانغله پست یې غنی 13 شپې انتظار وکړو چیرې انتظار وکړو په دار د اسلام کې جعرانه خو په دار د اسلام وکنه تقسیم یې وکړو وروسته هغه راغله مسلمان شو نو دا وایي عین د احنافو دلایل دي دا د دې دپاره دلایل نشي ګرځېدی تقسیم د ملکیت دا به په دار د اسلام کې وي ځکه هم د تقسیم نه مخکې چې شی حلال کې وروسته را روان ده هغه ناروا ده چې یو وارې ملکیت راشي چې ملکیت نه یې راغلی هلته خو د حلالولو نه ممانعت نشته باب اذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلمون وقال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فاخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع ان عبدا لابن عمر رضي الله عنهما ابقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله رضي الله عنه وان فرسا لابن عمر رضي الله عنهما عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله قال ابو عبد الله عار اشتق من العير وهو حمار الوحش هربا وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان على فرس يوم لقي المسلمون وامير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد رضي الله عنه
بعثه أبو بكر فأخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد رجلا له فرسه. د مشرکینو د طرف نه په مسلمانانو حمله وشوه. د مسلمانانو منطقه یې ونیوه. دلته د مسلمان آس ته د مسلمان غلام ده دایم د ځانه سره بوتله. آیا د کفارو ملکیت په راځي که نه راځي؟ خبر په دغه ځای کې ده. که د کافر مال شي چې بیرته بیا مجاهدین حمله په وکړي چې راخلاص یې کړو خو د کافر مال یې ونیو بیا خو غنیمت کیږي. که نه ملکیت نه پکې راځي. په دغه مسله کې اوس اختلاف ده. واقعي دوی پیښې شوي د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه آس وتښتېدو د کفارو په طرف چې بیرته مجاهدینو بیا ونیو پس له فتوحاتو نه یې ونیو ده ته یې بیرته ورکړو. غلام یې وتښتېدو د کفارو په طرف بیا چې مسلمانانو فتح وکړه هغه ځای کې د ده غلام یې چې ونیو بیرته یې ده ته ورکړه. د دغه واقعې په بنیاد دا نور بعضې ائمه قول کوي په دې باندې چې د کافر ملکیت په مال د مسلمان نه راځي. د غلبه یې سبب د ملکیت نه ګرځي. نو هغه ملکیت سابق د مسلمان پاتې ده چې د مسلمان ملک ده چې بیرته مسلمانانو هغه شی وینو هغه ته د غنیمت حیثیت نه ده اب به تقسیم ورکوي مالک خپل ته. ایموږ مسلک دا ده لکه څنګه چې د مسلمانو غلبه په اموالو د کفارو سبب د ملکیت د مسلمان ګرځي چې موږ تاسې غنیمت ورته ویایو. دغه شی د کافر غلبه په مال د مسلمانو سبب د ملکیت د یغو ګرځي چې د ده مال شو بیرته چې مسلمانانو په یغو باندې حمله وکړه فتح یې کړه ځای په یغه کې هغه د مسلمان مالم بوت را ونیو. نو دلته اوس دوی مسلې دي. دغه شی د مسلمان نه دی وړی و بیرته مسلمانانو راوړ تقسیم لا نه ده شوی د غنیمت مشترک پروت ده چې د اصلي مال چښتن مسلمان پسې راورسېده چې دا آس خو یې د ما نه بوولی و دا غلام خو یې د ما نه بوولی و. نو د تقسیم نه مخکې چې راورسېږي هغه به بیرته خپل چښتن ته ورکول کېږي. خو که تقسیم شوی ده پس د هغه نه سړی راورسېدو د یو مجاهد سره یې آس ونیو ولید چې دا خو د ما آس د کفارو رانه بوولی و یا غلام ورسره ولید چې دا خو د ما غلام د کفارو رانه بوولی و. اوس که بیرته دغه چښتن ته ورکړی شي د دغه مجاهد حق ضایع کېږي که نه ضایع کېږي؟ ځکه نورو ملګرو ته خو د غنیمت برخې رسېدلې دي ده ته خو دغه برخه وه دغه برخه بیرته چښتن ته یوړه. نو هغه د هغه مجاهد ده. او یو خبره شته که هغه مالک ووایي چې اوس آس خو ده د تا په غنیمت کې تا ته رسېدلی خو زه به قیمت درکم د آس په ما ډېر ګران ده د ما د استعمال شی د ما ته یې راکړه. نو دلته به بیا آس ده ته ورکوي قیمت به هغه مجاهد ته ورکوي. مجاهد به انکار نشي کړی ولې په د دواړو حق لحاظ به وشي. د صورت به لحاظ وشي د مالک د معنا به لحاظ وشي د مجاهد. معنا خو مال ده د مالیت په لحاظ باندې مجاهد خپل عوض ورکو 1,000 روپۍ آس ارزي 1,000 روپۍ هغه ته ورکړي دا ملکیت خو مال خو نشو ضایع. خو هغه صورت مسلمان د لحاظ وکړي چې د مسلمان آس ده یا د مسلمان غلام ده هغه صورتا د بیرته هغه ته ورکړي خو هغه عوض ورکړي. آس غلام کې خو خبره راغله مدبر مکاتب ام ولده دغه قسم غلامان کوو د یو مسلمان کفار راغله دلته حمله وکړه د مسلمان مکاتب غلام یې ځان سره بوت مدبر غلام یې ځان سره بوت ام ولده یې ځان سره بوتله بیرته مجاهدینو په هغه ځای باندې تسلط راغی هغه یې ونیوه. دغه اوس څه حکم ده؟ نو بعضې ائمه وایي چې د غلامانو په خپل منځ کې فرق نشته چې د مخکې غلام کوم حکم و نو د مدبر او د ام ولدې او د مکاتب هم دغه حکم ده. احناف دلته بیا دومره احتیاط کوي په دغه کې وایي چې نه دا غلام ده خو مستحق د حریت مخکې نه لا ګرځېدلی که نه ده ګرځېدلی چې مستحق د حریت شو په حکم د حر کې شو کافر چې راشي مسلمان د ځانه سره بوځي د ده غلام جوړیږي په حر ملکیت راځي. په دې کې دلیل دوه واقعې د حضرت عمر صاحب په دور کې پیښې شوي دي په مستقلو دلایلو باندې هغه راځي. حضرت عمر صاحب نه دغه باب کې پوښتنه شوې ده چې اوس مجاهدین لاړه په یو ځای باندې حمله وکړه هلته یې څه غلامان ونیوه هغه غلامانو چښتنان راغله چې دا خو د ما مدبر و یا د ما ام ولده و یا د ما مکاتب و. اوس څه وکړو
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویلې چې که د مسلمان مال دی بولی و مسلمانانو بیرته راوړ د تقسیم نه مخکې که چښتن راورسېدو تقسیم د هغه د چښتن ته ورکړي که تقسیم نه بعد ورسېدو بیا یې د هغه چښتن د بالقیمت خو که حري و دا مکاتب ښیي که مکاتب یا عب ام ولده یا مدبر که حر و هغه دغسې آزاد ده هغه به بېقیمته بیرته درته ورکول کېږي د ملکیت ګواکې نه تر ساقطېږي په دغه صورت کې چې ملکیت ساقط نه شو نو بیا قیمته بیرته لکه مسلمان مال ته بیرته به مسلمان غله یوړ د مسلمان مال د غله په ملک داخلېږي غاصب یوړ په زور د مسلمان د غاصب په ملک داخلېږي خو بیرته واجب الرد ده دا هم بیرته درته ورکول کېږي من تكلم بالفارسية والغلطات وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير فتعالى أنت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابر رضي الله عنه قد صنع لكم سوء قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبي عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعليه قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي قال عبد الله فبقيت حتى ذكرت وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة قال عكرمة سنة الحسنة بالحبشية قال أبو عبد الله لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد رضي الله عنها د جهاد په سلسله کې کله داسې خبره راځي چې جانب مقابل د تا نه امن وغواړي ته به دته امن ورکې معاهده وغواړي معاهده وکې آیا دا امن ورکول دا معاهده کول دا په عربي الفاظو وي که نه د هر قوم په ژبه صحیح کېږي دلته مطلب دا ده د هر قوم په دستور باندې به د هغه قوم سره غږېږي عربیت په هر ځای کې نه ده شرط چې هغه حبش ته عربي تر غواړي هغه نصرانی د ته عربي تر غواړي یعنی عجمی د ته عربي تر غواړي نه که په پارسي در سره وغږېدو راتنم دغه معنا ده داسې لفظ چې غیر عربي لفظ ده که در سره وغږېدو ته امن ورکو بس هغه صحیح ده عربیت نه ده ضرور بیا د دې دپاره چې ژبې خصوصیت نشته آیات مبارکه ذکر کوي چې اعتبار تقوا ته ده اعتبار ژبې ته نه ده دا پیدا کوونکی د ژبو څوک ده رنګونه چا مختلف پیدا کړي دي او چې رنګونه مختلف الله پیدا کړي سپینوالي توروالی ته اعتبار شته که تقوا ته ده ژبو ته هم دغسې اعتبار نشته خبره تقوا ته ده ژبې هم خدای پاک پیدا کړي رنګونه هم خدای پاک پیدا کړي دي مختلف ژبې هم الله تعالی مختلفې پیدا کړي دي نو چې مختلفې پیدا کړي دي چې په کومه ژبه باندې وغږېده خو الله تعالی هغه ژبه پیدا کړې ده هغه ژبه صحیح ده بیا پسې وی چې هېڅ رسول خدای پاک نه ده لیږلی مګر په لسان د قوم یې لیږلی ده اوس دلته سوال واردېږي مخکیني انبیا به یوه قوم ته وو هغه خو د هغه قوم نبي د هغه قوم په ژبه صحیح ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا دپاره نبي ده که نه ده چې ټولې دنیا دپاره نبي ده او دی هلته قرآن ویې چې بلسان قومه د قوم په لحاظ خو دی عرب ده نو یې نورو دپاره بیا څنګه پیغمبر شي هغه خو بیا عذر ویې چې موږ خو یې ده په ژبه نه پوهېدو نو دغه ځای نه څوک وایي دا پامه یي چې نبي علیه السلام ټولې ژبې زده وې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدای ټولو قومونو ته رسول لېږلی نو د ټولو قومو په ژبه باندې پوهېده څوک دا معنا وایي تر اخلي شاه ولیلا صاحب چې نه دا نه ده ضرور دا ده چې په هر قوم کې به معتمد ترجمان د نبي وي خدای پاک علما په هر قوم کې پیدا کړي دي که نه دي پیدا کړي داسې ژبه نشته چې عالم نشته پکې د هغه قوم خلک د هغه عالم په ژبه پوهېږي
هغه عالم وارث د چا ده؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. که رسول ده که نائب د رسول ده. حضرت عیسی علیه صلات وسلام رسول ده، خو انطاکیې ته نور رسولان چې ولېږلم تعبیر په رسول سره کېږي که نه کېږي؟ دغه علما چې ورثه د انبیاو دي، په هر قوم کې خدای پاک عالم پیدا کړی ده. هغه قوم د خلق عالم په ژبه پیږي، عذر په قیامت کې نشي ویلی چې موږ خو د دین نه خبر، موږ ته چا بیان کړی نه ده. اوس دغه خبرې مې چې واورېدې دغه نه بعد فارسي عبارت راغی فارس ابن کومروس. دا څوک چې د نوح علیه السلام وسلام د یافس د سام د اولادې نه ده، څوک چې د یافس د اولادې نه ده، څوک چې د فارس ته فارس ویی د 18 زمن و. هر زوی ډیر شجاع او ښه شهسوار و، د اسانو په مزلو کې ډیر تکړه و. د دغې وجې نه دا ټول قوم ته فارس نوم کېښودی شو. وایي نه دغه وجه نه ده، دغه وجوه د مناسبات په الفاظو کې دا په عربي خاصه د عربیت ته، چې په عربیت کې دغه انتقال او غیر انتقال اسم مرتجل او غیر مرتجل چې ذکر کېږي، دا په عربیت کې د په نورو قومونو کې د خبرې نشته. نوم فارس و، فارس ابن کومروس. نور دغه اولاده د دایمو تاسو قومونه ټول د یو سړي زمني. سړی سلیمان خېل نومېدو، زمنه ته ټول اوس قوم ته سلیمان خېل وي. سړی خروټی نومېدو، زمنه ټولو ته خروټی وي. سړی پلانکی نومېدو، خدا خو دغه پلار په نامه یادېږي. یتیم پلار دغسې فارس نومېدو. اوس نو بعضې خلکو دلته دا خبره کړې چې فارسي ژبې ته اعتبار نشته. ولې؟ یو روایت راغلی ده چې حضرت نبی علیه السلام ویلي دي چې فارسي ژبه د جهنمیانو ژبه ده. په روایت راغلی ده څوک چې په عربي پیږي فارسي دې نه وي، په فارسي ژبه منافقت پیدا کوي. خو بل طرف ته بیا داسې روایت راغلی چې نبی علیه السلام په خپله هم فارسي ویلې ده. صحابي ته وایي اشکمت درد، په ناستې درد ده. فارسي کې پوښتنه تر کوي د ناست درد درته. وایي دغه دواړه افراط و تفریط ده. نه هغه د تردید روایت ثابت ده، نه د ده د نقل د عباراتو د ویلو روایت ثابت ده. نه دا ثابت په صحیح روایت چې نبی علیه السلام فارسي ویلې ده، نه دا ثابت په صحیح روایت چې نبی علیه السلام د فارسي ځم بیان کړی ده. لہذا چې دا نشته، بیرته به آیات راځو و اختلاف الوانکم و السنتکم. خدای پاک مختلفې ژبې پیدا دي، د هرې ژبې اعتبار شته. نور خود عربیت ته فوقیت خدای پاک ورکړی ده تر نورو ژبو نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د عربو سره تاسو مینه کوئ د درې وجو نه. زه عربي یم، قرآن عجم شان عربي ده، ژبه د جنتیانو عربي ده. دغه خصوصیت په نورو ژبو کې نشته. اما داسې نه دي چې نورې ژبې بالکل. موږ تاسو که اصولو ته لاړ شو، په اصولو کې خو دا وي چې د عربیت نه رالاندې دومه ژبه فارسي ده. قرآن چې اسم د نظم د معنا دپاره هلته چې ذکر کېږي په بعضې اقوالو کې د بعضې ائمو په فارسي قرائت جایز بولي که نه بولي، چې دومه ژبه فارسي ده. دا تخصیص نشته. نور د جهنمیانو ژبه چې ده دوی وی چې پښتو د خپله ژبې نه ډېر بد کېږي. څوک یې چې انګریزي، خو یو ځای کې راځي یو کتاب ویلی دی پنجابي، اردو زبان صریحي جتی ژبه یې ښوولې ده چې د هغو ژبه ده. ته په یو ځای کې بیا صریحي را روان دي، نه پوهېږم چې کې ملدلي دي په دغو حدیثو په کتابو کې یو ځای کې غالبا راځي. خو دا قیل و قال دی خبره اعتبار تقوا ته ده. د مطلق ژبه به نه تردید کوو، نه به د مطلق ژبه توصیف کوو. شته ټول خدای پاک پیدا کړي دي، نو هر قوم ته اعتبار شته. د هغه قوم په ژبه به ورسره غږېږي، ترجمانان به پیدا کوي. او دا ضرور ده امیر د مسلمانانو ته چې دی باید د هرې ژبې ترجمان ولري. زده دي کې په ولې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې خطونه اهل کتابو را لیږل یا د اهل کتابو ته لیږل، په یهودو د مدینې منورې لیکل، په هغو اعتماد نه و. اعتماد حضرت زید بن ثابت ته یې ونه ویله چې دغه ژبه زده کړه. په 15 شپو کې هغه ژبه زده کړه، لیکل یې هم زده کړه. د هغه نه بعد به بیا وایي خط ما ورته لیکو، د دې خط به چې راغی ما ورته ویلې. په خپل اعتمادي سړي باندې ژبه زده کول پکار دي.
ترجمان امارت کوي د ټول ملک ذموار د ملکونو سره د خبره راځي نماینده باید ولري په هره ژبه کې ولري چې د خلکو سره ځان پوه کړي یغه په مطلوب باندې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه په بصره کې چې د حضرت علي کرم الله وجهه د طرف نه ودانه نن مچ ویلې هغه د اول صورت کې د کتاب الحج په سلسله کې خو خبره مخکې موږ تاسو کړې و دلته مځکه نه کړه ابن ابي جمره یغه ته چې هغه روپۍ ورکړي د ترجمانی وي ترجمان خو ترجمانی نه وي هغه خو د خوب دی وجنه چې حج عمره قبول په خوب باندې لیدلی او بیا د روپۍ ورکړي خو هغه چې کړ ترجمانی کړ ولې الته تاجک فارسی زبانه خلک وو حضرت ابن عباس نو ورسره پیدو خو نماینده درلود چې ترجمانی دی غسر کوله اوس نه هر قوم سره په خپل ژبه باندې او نبی علیہ السلام غیر عجمی غیر عربي الفاظ استعمال کړي دي حضرت جابر رضی الله عنه غزوه د خندق کې کیسه مخکې موږ تاسو کړي چې ډیر الوګه وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مړی تیار کړو کنکای سرلې حلال کړی یو کاسه وربشه میده کړي راغه پیغمبر علیه السلام ته چې لږ ډوډۍ مو تیار ده کته یو څو کسان را سره راشي د چې پښتنه وکړه څومره دي یغه ورته کنکای سرلې حلال کړی او یو کاسه وربشه نبی علیه الصلاۃ والسلام په زور غږ وکړ ای اهل خندق حضرت جابر قد صنع لكم سورا دا وای پارسی لپس کې خوړې ته وی خوړه ولیمه د واده مړی هغه د لپس نبی علیه السلام استعمال کړي اگر که عربیت کې راغلی هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام استعمال کړي دغه شان ام خالد دا چې په حبشو کې پیدا ده یغه هجرت کې بیا چې راغلی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وای د خپل پلار سره راغله اما زیړ کمیس اغوستی و پیغمبر علیه السلام چې ولیدم نو هغه حبشي ژبه یې راته استعمال کړه زه خو په حبشو کې پیدا شوی وم سنه دا په عربي کې نه ده دا په حبشي کې ډیر ښایسته ده ډیر ښایسته ده کنکي د خوشحاله کولو دپاره ورسره دا حکم هم راغی چې ښځې زیړې جامې اغوسته شي زیړ کمیس و نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ډیر ښایسته ده بیا دا وی چې د حضرت پیغمبر علیه السلام په دا مهر نبوت مې لاس ور ویه ساعت مې په تیره وه پلار مې خوشکې راته وکړې پیغمبر علیه السلام ورته ویلې پرېږده دونه دا ځای معلومیږي چې کنکۍ جنکۍ چې مشتهاته نه وي یوه کلنۍ نه کنکۍ وي چې د چا شوق و شی نه ورځي هغه د حجاب او د ستر حیثیت یې نه ده که پردی سړی خبرې ورسره کي که ساعت ورسره تیري لکه په کنکي شفقت نو کړی شي بیا دا وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا راته وکړه موږ تاسو څو کالی وکي نو بل چې مبارکي ورکي نو د موږ پښتو کې اصطلاح ده په خیر در باندې زاړه کې دغه څه معنا ده دا دعا ده په تطویل د عمر چې تا د عمر خدای لوی کې چې دا کالی زاړه شي خو ته لا نشي مړ حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام تاکیدم دیته ویلی ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی زوړې کې بیا یې زوړ کې دا معنی عمر د ډیر اوږد شه د نبی علیه السلام د دعا په برکت د دې عمر دومره اوږد شو فبقیت حتی ذکرت په خلکو کې یادېده په پلانکي قوم کې پلانکی سپین سرې د دومره لوی عمر ده د دومره ډیر لوی عمر ده خوشان وشاسه بل یو تعجب ذکر کړی ده هغه وی دغه کالی چې دی اغوستي وو حضرت پیغمبر علیه السلام چې دی ته د اوږدوالي د عمر دعا وکړه د دې دعا د دې د کمیس دعا هم شوه دا عجب معجزه ده دا ام خالد خو کنکۍ جنکۍ وه کنکۍ جنکۍ خو کنکۍ کمیس وي دا چې لویده کمیس هم ورسره لویده او دغه کمیس د نور کمیسو په شکل نه نور کالی وای چې وخت په تیر شي رنگ متغیر کیږي د خیرونه متاثر کیږي د زړښت اثر په ښکارا کیږي دې په کمیس دغه یو شی هم نه ښکارا کېده جنتیانو کالی په ټول عمر زړیږي خیرن کیږي څه اثر پکې راځي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دعا مبارکه ده دی خو څه کوي چې عمر ډیر وخت شو وای حتی د قمیص بم کسی کې د قمیص هم د دې سره لویدو دا لویده دا چودوان د درابن نه پورته یو علاقه ده یو وخت کې زه ورغلی یم مساجد شریف او علاقه ده زیارت بار زه الحمدلله ورغلی یم
په دغه دوه کې هغه د چودوان قصه خبر نه وم، نو هغه ما نه ده لیدلې، خو بل چا راته بیان کړه. یو غټ ولی الله هغه علاقه کې تیر شوی مسواک چې ویلی ده، بیا مسواک داسې درولی. هغه مسواک شین شوی دا وچ مسواک د سړی چې استعمالي دغه شین شوی غټه ونه تر جوړه د تور سوای موجوده ده. او د حضرت عبدالصمد قنداري صاحب رحمت الله علیه دغه د کوټې شاته که تاسې ورغلي غټه ونه ولاړه ده، دا ونه پورې داسې یو لرګی ده، دا لرګی د ونې تر سره تللی، داسې وچ لرګی دغسې ګوښی دی، دا ونې شاخ نه ده، ونې د بیخ نه ورڅخه کړی ده چې دا نیالګی دروي کنکی نیالګی خو یو خواته بلې خواته چپه کېږي، وچ لرګی ورسره ودروي. دا نیالګی چې ایښی ده دا وچ لرګی ورسره ایښی، بیا چا ورته ویلي دي چې صاحب دا لرګی خو د کنکی ورسره کېښی، ونه خو لویږي، وایي خدای دې هم ورسره لویږي. هغه لرګی وچ دغسې داسې برابر لرګی وچ کلک شاخ ماخ نه لري، دغسې وچ لوی شوی ده، اوس هم موجود ده. د ونې هغه آخري شاخ پاڼه چې ده ته هغه سره برابر ده. کرامت د ولي معجزه د نبي ده که نه ده؟ دلته دغه د کمیس او لرګی کې ډېر نادره ده لویوالی، که په کمیس کې، خو په کمیس کې ډېر نادره ده. لرګي خو هغه د جنس نه ونې د لویږي. دوی دغه نه انکار کوي چې څوک ورته دا شرک مه کوئ او دا مه کوئ، دغه الفاظ یې د بدعاتو د شرک ښه زده کړي دي، دا مه کوئ او دا مه وایئ. دا اوس د چشمدید حال ده، ورشئ ویې ګورئ. داسې ونه لرګی ده ګډ ورسره ولاړ ده، عین د ونې تر سره پورې هغه آخري پاڼې پورې ما 2-3 وارې کتلی ده، تر یغ ځای پورې ورسره رسېدلی ده، د ونې جز نه ده. نو دلته دغه ده چې حضرت شاهنوشه کشمیري رحمت الله علیه وي چې دا ښځه چې لویېده دا جنکۍ کمیس هم ورسره لویېدو، او تر ډېره وخته پورې اثر د زړوالي په کمیس نه لیدی کېدو، د خیرې اثر په د کمیس باندې نه لیدی کېدو، د تغییر اثر نه په لیدی کېدو. خو خبره بیا دا ده چې حضرت پیغمبر علیه السلام حبشي لفظ هم استعمال کړی، سنه. دریم حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د صدقې خرماوې چې خلکو به راوړې د پیغمبر علیه السلام کور ته، بیا به ده په مسکینانو تقسیمولې. دغه خرما یې ورواخیسته، چې ورواخیسته خولې ته یې کړه، حضرت پیغمبر علیه السلام غږ په وکړ، کخ. دغه لفظ اصلي عربي نه ده، دا فارسي ده، بلکې موږ پښتو کې هم استعمالیږي، دا کنکۍ ته موږ ویایو. هغه د نبي علیه السلام دا لفظ استعمال کړی. اوس غیر عربي لفظ استعمالول دا څه قباحت نه ده، څه شناعت نه ده. زده کوئ، ټولې ژبې زده کوئ، خو نیت کې صفا کوئ، د دین د خدمت نیت کې وکړه. داسې نه مولوي صاحبي په مولویتوب په علمیت فخر نه کوي، خو چې دا وټس ډیز دغه زده کړي، بیا ملایانو ته په سپک نظر باندې ګوري. د دې فرعون ژبه یې چې زده کړه، دا یې ذاتي ځان د کمال ورته لیدی کېږي چې ملایان ساده خلک دي. ما په خپل لیدلی یو مولوي مدیر د لیسې و، وروسته یې د معلمانو نه انګریزي زده وه، بیا په مجلس کې ویلي دا ملایان داسې ساده، موږ به په هېڅ هم نه پوهېدو، اوس چې انګریزي زده شو په هر څه پوه شو. انګریزي اوس علم ده که ژبه ده؟ کمال خو علم ده، کمال خو ژبه نه ده. بازار کې خره رړې ګرځوي، انګریزي زده ده. انګریزي خو دومره عامه ده، هر چا زده ده، خو علم خو نه ده. خدای ته چې محترم ده، په علم محترم ده. ملایکې چې د وزر د قدر ورته ګدي، خو اوس مو ویلې په ترمذي شریف کې چاته یې ګدي؟ طالب د علم ته یې ګدي، قدرمن خو دغه ده. نور ناروا نه دي. د خدمت نیت کې وکړه. حضرت زید په 15 شپو کې یو ژبه زده کړه، سوریاني او عبراني، نبی علیه السلام ته یې ترجماني کوله. چې سړي زده وای ډېرې ژبې او خدای توفیق ورکړی وای، په هره ژبه کې بیان کړی، کېدی شي ډېر خلک متاثر وای. دغه موږ د دغه مجبوریت په خاطر شروع ده. د پرون هم راته ویل الحمدلله خلیفه صاحب، دا روزانه سبق چې موږ ویایو دغه انلاین په جمعه کې الحمدلله 25 لکه خلکو ته رسیږي. د جمعې سبق 25 لکه کسان ګوري. هلته مې بیان وکړ چې په هغه ساعت 2.5 کسان په انلاین کې داخل وو، چې بېګا کېدو بیا 12,000 ته که څو ته ورسېدو، دا سبا تې راته ویلې 25,000 ته ورسېدو، اوس پورې څو ته ورسېدو، یو بیان لکونه ته ورسېږي. دا خو که سړي دغه نورې ژبې زده وای او په صحیح معنا باندې بیانونه د خلکو اورېدلي وای، امید و چې خدای پاک متاثره کړي وای.
باب الغلول وقول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره قال لا ألفين احدكم يوم القيامه على رقبته شاة لها ثقاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رعاء يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقال أيوب السختياني عن أبي حيان فرس له حمحمة. د غلول مسله مې یو وارې مخکې ذکر کړې وه. غلول خیانت په غنیمت کې د کبیرو ګناو د جملې نه ده، خو د نورو غلاو سره د غنیمت غلا فرق په دې کې لري چې بل چا نه غلا هم حرامه ده خو د یوه سړي حق ده. خدای که توفیق د توبې درکو بیرته به ورشي صاحب د حق به راضي کې یا به معافي تر وغواړي یا به اشی ورکړي. او غنیمت یا بیت المال دا د ډیرو انسانانو حق ده او اکثره داسې انسانانو چې بیا تا ته معلوم هم نه وي چې دا را سره شریک و نو معافي به د چا نه غواړي. او مخکې موږ تاسو ویلي چې درې قسمه رجسټرې دي، یو په هغو کې د حقوق العباد دي، هغه محاسبه خامخا کېږي که نه کېږي، په هېڅ صورت نه پاتې کېږي، نه په شهادت معاف کېږي، نه په حج هجرت معاف کېږي، نه په حج معاف کېږي، چې تر څو صاحب د حق سړی معاف نه کړي، ځکه وعید په دغه کې زیات ده. نور پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته غاړې مراخلاصي کړي. ګورئ قرآن وایي چا چې کوم شی غلا کړی په ورځ د قیامت به هغه په ولې راخیستی، آس ده که اوښ ده که پسه ده، دا مثالونه ذکر کړي، او که رقا رختونه دي چړپېږي دا یې وایي مثالونه ذکر کړي. انحصار په دغو کې نه ده مراد، که توپ دې پټ ده که ټانک دې پټ ده که موټر دې پټ ده که راکټ دې پټ ده که ماشین دې پټ ده که څپلیو بوټونه دې پټ دي، چې کوم شی دې پټ وي هغه به په ورځ د قیامت د خدای من متعال حضور ته راوړې. او هلته بیا به ما ته نارې ویې زه به درته وایم چې زه مالک نه یم د تا دپاره، ما په دنیا کې په تا غاړې خلاصې کړې وې، زه مالک نه یم. ولې نبي علیه السلام شفاعت نه کوي؟ وایي ځکه ورته چې زه مالک نه یم. هلته شفاعت پیغمبر علیه السلام بغیر د اذن د الله تعالی نه کړی شي، خو مالک نه شو. دا د شفاعت هم نه د مالک چې تر څو پورې د الله تعالی د طرف نه اذن نه وي. نو بیا چې هلته ما ته نارې وایي هلته ما نارې مه وایي، اوس به خبر کړي یې د دغه شي سره احتیاط وکړي. دا بل باب هم قلیل من الغلول د دغه تتیمه ده د مخکینی باب، دا نه معنی که ډېر خیانت یې کړی و نو دغه ته دا سزا شته، که لږ یې کړی و نشته. چې یوه ستن پټه کې د غنیمت د تقسیم نه مخکې یوه ستن پټه کې هم دغه سزا به وي. هلته به د راخیستي میدان د حشر ته خلک به ټولو ته معلوم وي چې دغه د غنیمت مال نه دغه غلا کړې ده او ظاهره جهنم سزا ده. معافي خو ځان ته خبره ده که الله تعالی یې په یو شي باندې معاف کړي، لږ او د ډېرو فرق نشته. نبي علیه الصلاة والسلام د جهنمي اطلاق په داسې چا کړی ده چې د جهاد په سفر کې مړ شوی یا شهید شوی، خو چې خلکو کتلي یا یې څادر پټ کړی یا یو دوه غمي پټ کړي دي. پټ دا معنی چې دې خیال به نه و چې دا خو نو دومره شی نه ده، خو بې تقسیم نه مخکې اخیستې دي، هغه سبب د جهنم ګرځېدلی دي. 2 روپۍ غمي 2 روپۍ غمي قیمت یې د 2 روپۍ، نو د لږو د ډېرو فرق نشته. خو صرف اوس مسله دا ده چې دغه سړي چې د غنیمت په مال کې خیانت کړی، وروسته راغی دورې ته، وروسته راغی ترجمې ته، وروسته راغی د علماو بیان ته، هلته د غنیمت د غلول په باب کې وعیدونه واورېده، زړه ته یې توبه راغله او صاحب د حق ورته معلوم نه ده چې زه یې چاته ورکړم، نو اوس به څه کوي؟ د دغه ځای مهم ځای دا ده، اوس به څه کوي؟ نو په دغه کې څوک وایي چې خمس دې ورکړي بیت المال ته د هغه شي، ځکه چې غنیمت کې خو خمس لازم ده، خمس دې ورکړي بیت المال ته، دا نور پاتې 4 حصې دا د لقطې حیثیت لري، او په لقطه کې به صدقه په نیت صاحب کوي چې اعلانونه پسې وکړي، چښتن نشي پیدا، بیا به یې صدقه کوي په نیت صاحب باندې چې خپل چښتن ته یې خدای پاک ورورسوي.
څوک داسې تقسیم کوي څوک وایي چې نه ټول به وروړي دا بیت المال ته دا د فی حیثیت لري د غنیمت نه د فی حیثیت لري دا به ټول بیت المال ته وي حاکم د وخت چې په کوم مصلحت کې په کوم ضرورت مسلمانانو کې لګول که نور د فی شیان چې لګیږي دا به حاکم د وخت وي او څوک یې چې حاکم د وخت بیا دا اختیار لري که بالفرض که دغه سړی ورته راغی چې ایمانه خدا خیانت شوی و دلته مې اوس راوړ درته بیرته تایب یم تا ته که د حاکم ورته مصلحت په دغه کې ویني چې ته یې بیرته د سره یې په سم ځای ولګوه دا اختیار حاکم ورکوی شي حاکم دپاره دا اختیار شته خو هغه به د نایب په صفت شي د حاکم د طرف نه را به وړي بیرته حاکم ته خپله یې صدقه کوی نه شي ولې صدقه په مال د غیر کې روا ده د غیر په مال کې صدقه دا ناروا ده نو ته به وروړي بیت المال ته که یغه حاکم درته ویل چې ته مسکینانو ته ورکه نو دیغه د طرف نه ته نائب شوې یا په مصالحو د مسلمانانو کې استعمال که ته نائب شوې کنی دغه حیثیت فی لري چې صاحب د حق معلوم نه ده وروړي به ټول بیت المال ته به تسلیموي دا نه چې دا خو شرم ده زه خو قمندان صاحب وم زه امیر صاحب وم دا خو بدنامي ده د دنیا بدنامي تیره که چې د آخرت هغه غټو عذابونه خلاص شي موږ خو دا کنکای شرم بیا اودس هم په لمانځه ودرېږي اودس یې مات شي شرمېږي چې اوس زه دغسې جګېږم خو بیا خو خلک وایي چې د اواز د ده نه ووت حضرت جریر چې حضرت عمر فاروق ته نه وویلې چې ټول به جګ شو اودس به وکړو دا صاحب د قضیې به ذاتي پټ شي خو چې هغه نصیحت خلکو خیرخواهي لحاظ ورسره ونه کړي ټول نه شي جګ هغه سړی جګېږي ډېر پښتانه به کوپر ته ځان برابري که به نه برابري بیا اودسه به په لمانځه درېږي نو شرم ته به نه ګورې که لږ شایدم د پای د غلول ډیر خطرناک ده ځکه وایي د نورو غلاو د دغه غلا فرق ده نور غلا د یوه سړي نه کړی د یوه سړي حق په دنیا کې ممکن ده چې تدارو کې وشي بیرته معافي تر وغواړي یا شی ورکړي اما غنیمت کې د ډیرو ګروپو خلک شریکان دي تا ته اداره کم نشته چې بیا چیرې په چاپ سې ګرځي په ورځ قیامت په بیا ټول سوالونه عارضي وي در باندې باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق متاعه وهذا اصح به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركلم فمات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلع قال ابو عبد الله وقال ابن سلام كركل يعني بفتح الكاف یعنی د نبی علیه السلام غلام ده حضرت نبی علیه السلام په وخت کې نبی علیه السلام زیره خبرداری د جهنم ورکو او دم د جهاد په سفر کې مړ شو چې دی ورغله سامان یې وکړو په هغه کې یو څادر د غنیمت تقسیم نه مخکې دا اخیستی و هغه سبب د جهنم وګرځېد مخکې موږ تاسې نه ویلې شراکان و شراکان فی النار چې یو پاډه د چپله کې غلاوم سبب د جهنم ګرځي بس دا مخکې کتلی په 11 بجو جنازه ده هغه اعلان چې وشو دلته